ګران لیدونکو تاسو د سی پروګرامینګ د میث فنکشن اړوند د 31م درس لیدونکي یاستئ چې په 31م درس کې به موږ په سی پروګرامینګ کې څنګه کولی شو ریاضیکي فنکشن وکاروو هغه بلټن فنکشن چې شتون لري موږ کولی شو وکاروو موږ په دې ویډیو کې ځینې هغه فنکشن چې ډېر استعمالیږي او سی سپورټ د هغوی لري هغه لیست په شکل موږ ته ذکر کړي په دې فنکشنو به په دې ویډیو کې موږ بحث کوو دا هر څه نه مهمه ده کله چې تاسو بلټن فنکشن کاروئ د سی پروګرامینګ تاسو باید دا هیډر فایل چې math.h ده دا هیډر فایل به په خپل مین فایل کې به تاسو اضافه کړئ بیا کولی شئ د هغې نه استفاده وکړئ دا لاندې کوم فنکشن چې موږ ذکر کړي نن په دې باندې بحث کوو خو تر ټولو نه مخکې تاسو به څه وکړئ کنټرول ای سره به دا هیډر فایل کاپي کړئ دلته به تاسو میث ولیکئ یعنی میث فنکشن موږ کاروو نو دا په دې هیډر فایل کې پراته دي که چېرې دا هیډر فایل نه وي میث فنکشن ستاسو لپاره کار نه کوي راځئ یو په یوه دې باندې بحث کوو دا برخه موږ کمنټ کوو هغه مهم فنکشن چې موږ لرو ډېر کاریږي هغه شروع د سکویر روټ نه کوو سکویر روټ نه هدف دا دی د یو عدد جذر مربع موږ معلوموو دا به تاسو هم کمنټ کوئ ځکه که کمنټ نه کوئ نو پروګرام کې دا رن کیږي او دا پروګرامینګ مطابق نه ده نو ایرر درکوي راځئ سکویر روټ د یو عدد څنګه پیدا کوو تاسو به څه وکئ پرنټ اف به تاسو ولیکئ تر څو تاسو ته هغه ویلیو حب شو کړي په از آوټپوټ تاسو به څه وکئ ډبل کوټس په ذکر کې دلته به دا فارمیټ سپیسیفایر نه به تاسو استفاده وکئ او په همدې شکل تاسو به څه ولیکئ فنکشن به ولیکئ اس کیو آر ټي به تاسو ولیکئ دلته به خپله ویلیو په بریکټس په داخل کې ورته ولیکئ زه ورته وایم چې د 1400 یا زه ورته وایم د 14 جذر مربع ماته پیدا کړه که چېرته دا کمپایل رن کړم تاسو وګورئ د جذر مربع تاسو پیدا کړئ چې 6 ده نو په دې شکل د یو عدد جذر مربع تاسو پیدا کولی شئ دویمه طریقه دا موږ داسې هم کولی شو چې یو فلوټ ټایپ یو ویریبل کریټ کړو مثال د my square root برابر او تاسو به دې ته څه وکئ SQRT دا به تاسو عدد دلته ورته ورکئ 14 او د هغې نه وروسته تاسو به دا په پرنټ اف کې شو کئ هم د دې ویلیو تاسو کولی شئ چې د هغې ته اساین کړئ یو وارې یو ویریبل ته بیا تاسو هغه شو کړئ ځان لپاره نو ډېر ساده تاسو کولی شئ دا ویریبل به راوالئ او تاسو بل ته ځان ته شو کړئ نو د دواړو ریزلټ به موږ ته یو شی ښکاره کیږي کم تفاوت به پکې نه وي نو ګوره 6 او 6 یې موږ ته راکړه نو موږ نیو لاین کې زموږ په کار ده تاسو به سلش ان دلته ورته ولګوئ او لاندې به هم یو سلش ان ولګوئ چې که بل موږ هلته ذکر کوو هغه هم په نیو لاین کې راکړي نو په دې شکل موږ کولی شو جذر مربع د یو عدد پیدا کړو تاسو کولی شئ رینډم بل عدد ته انتخاب کړئ کولی شئ د یوزر څخه انپوټ والی مختلفې طریقې شته اوس راځو په دې باندې تاسو پوه شئ راځو موږ د یو عدد راوند پیدا کوو راوند نه هدف تاسو پوهیږئ راوند آف چې ورته وایي غواړو موږ اشاري برخه یې ختمه کړو ثابت عدد موږ ته راکړي نو موږ ډایرکټ په پرنټ اف کې هغه شو کول غواړم نو پرنټ اف به زه ولیکم او زه راځم هلته لیکم فارمیټ سپیسیفایر به تاسو مشخص کړئ ورته او په همدې شکل دلته زه لیکم زه سیل پیدا کول غواړم راوند د سیل په طریقه د سیل نه هدف دا دی فکر وکړه زه ورته وایم 4.5 دا ماته راوند اف کوي دا نهایتا کوشش کوي چې 4 ته کم نږدې عدد وي لوی عدد وي نو هغې طرف ته موږ بوځي چې کوشش کوي چې دا اشاریه برخه ختمه کړي خو لوی عدد طرف ته ځي نو که دې راوند اف موږ وګورو نو 4 ته نږدې لوی عدد هغه څه ده 15 ده نو که چېرته تاسو دې راوند اف تاسو وګورئ نو موږ ته به 15 شو کوي او که چیرې موږ د دې فلور پیدا کول غواړو کنټرول ای سره به تاسو د دې شارټکټ په استعمال سره کولی شئ کاپي یا ډوپلیکیټ ته والئ که فلور تاسو وکاروئ دا به څه کېږي د دې ټیټ به راځي نو دا اشاري برخې ختمیږي 4 ته ټیټ نو همدا خپله 4 ده نو دې نه ډېر ټیټ راځي تاسو به څه وکئ دا به کمپایل رن کړئ دا به موږ ته 4 راښکاره کوي نو تاسو کولی شئ دا په نوي لاین کې والئ سلش ان سره دا هم سلش ان سره
بل څه چې موږ لرو هغه د پاور په نامه ده. پاور دا موضوع تاسو به په ریاضي کې لوستې وي. دا طاقت ته ویلی شو. موږ د یو عدد که چیرې توان په شکل موږ ولرو هغه محاسبه کوو، هغې ته موږ طاقت ویلی شو. نو موږ داسې کوو. د دې طریقې لپاره موږ هم د پرنټ اف نه استفاده کوو او دلته فارمټ سپیسیفایر به تاسو ته مشخص کړي او د هغې نه وروسته به تاسو یو کامه ولګوئ. تاسو به پی او ډبلیو به تاسو ولیکئ. دا نو د دې فنکشن نیم ده. دا به نه تغییروئ. که چیرې یو حرف پکې غلط شي دا نه درکوي. زه ورته یم 2 په توان د 8 نو 2 دا بیس شوه، قاعده شوه او 8 دا توان شو. زه ورته یم دا ماته محاسبه کوه، ریزلټ یې راته راکړه. نو که چیرې تاسو دا وګورئ کمپایل او رن کړئ تاسو به 256 درکوي. او په چیرې تاسو یو بل مثال هم دې کار کول غواړئ دلته به تاسو سلاش ان ورته ورکوئ. سلاش ان به تاسو مناسب ځای کې به ورته ورکوئ. د فارمټ سپیسیفایر تر څنګ هلته به راشئ یو بل عدد لیکمه 2 په توان د 15 لیکم او یا تاسو کولی شئ 2 په توان د 3 ولیکئ او تاسو دا کمپایل او رن کړئ چې یو بل عدد تاسو وګورئ. نو په دې شکل کولی شئ دا 8 موږ ته راکړه. نو په دې شکل کولی شو موږ د پاور نه هم استفاده وکړو. دا هغه مهمې فنکشن دي چې کاریږي. نور کوم فنکشن چې موږ لرو تاسو کولی شئ هغه مطلقه قیمت دا یو عدد پیدا کوئ ای بی ایس یا ابسولوټ ویلیو ورته وایي او کوسین معکوس تاسو پیدا کولی شئ په همدې شکل سین او تانجنت او په همدې شکل تاسو کولی شئ ایکسپوننشل دا ټولې دغه ریاضیکي فنکشن تاسو وکاروئ. زه یو څو نمونه‌یي ډول تاسو ته کاروم. تاسو ضرور کولی شئ لرونکي د سیم سینټکس دی فقط ویلیو ورته ورکوئ. سینټکس یې خلاصه دا ده. مثال د ساین زه غواړم چې زه بس یو ویریبل به هلته کریټ کړمه. هغه فلوټ ټایپ ویریبل کریټ کومه او زه ورته یم my angle my sine angle. نو ګورئ ما څه ورته وکړه یو ویریبل مې کریټ کړه چې زه غواړم د یوې زاویې خپل ساین پیدا کړم زه. نو تاسو به دې نه به استفاده وکړئ. ډایرکټ ساین به تاسو ولیکئ دا فنکشن نیم ده او بریکټس دلته مثال زه ورته یم 9 لیکم او دلته به زما اخره کې سیمی کالم به راشي. نو که چېرته دا پرنټ اف کې تاسو شو کوئ طریقه ډېر ساده او واضحه ده. تاسو به فارمټ سپیسیفایر نه به استفاده وکړئ. دلته به یو کامه او دا به ویریبل به تاسو دلته ډسپلی کوئ. نو تاسو به د ډبلیو ساین چې هر څه وي تاسو به شو کوئ. کمپایل او رن کوئ. نو په دې شکل 0.8 چې عموماً موږ به 0 حسابو او تاسو یو بل عدد به موږ هم دغه کو. نو کنټرول ای سره د دې که کوسین تاسو پیدا کول غواړئ دلته به تاسو کوسین ولیکئ. هلته به راشئ دا به هم ویریبل تغییر کړئ د کوسین لپاره. هلته به تاسو دا ویریبل به هم تغییر کړئ. دا مه تغییروئ ځکه دې نه موږ اول کاپي الو ډوپلیکیټ به والو. نو که چیرې تاسو ورته راشئ دا دوی مې تاسو تغییر کړئ کوسین ورته ولیکئ او دا هم په نیو لاین کې والئ په دې شکل باندې. نو تاسو دا کمپایل او رن کړئ. تاسو به نتیجه درښکاره کوي هم د نویو ساین او هم د نویو کوسین درښکاره کوي. او که چیرې تاسو تانجنت هم په کار وي کولی شئ یو بل کاپي دې والئ یو بله کاپي دې والئ دلته کنټرول ای سره راشئ دلته تانجنت ولیکئ. تانجنت ورته ولیکئ. دلته ورته 90 هلته به هم تانجنت ورته ولیکئ. ټي ای ان به تاسو ورته ولیکئ. هلته به یو کاپي والئ. هلته به راشئ دا هم څه کړئ تانجنت کړئ. نو که چیرته دا کمپایل او رن کړئ تاسو به د نویو تانجنت به هم درښکاره کوي چې منفي 1 ده چې اشاري برخه یې نه کنسیډر کېږي. نو په دې شکل تاسو کولی شئ یو بل عدد به موږ هم پیدا کړو. زه ورته وایم چې د نویو نه بلکې د 0 ساین ماته پیدا کړه. نو که چیرې دا ستاسو په کار وي ساین د 0 دلته ولیکئ my 0 angle ساین چې لږ متفاوته راشي. نو که چیرې تاسو دا شو کول غواړئ دلته به تاسو څه وکئ یو کاپي والئ د ساین نه لاندې کنټرول ای سره دلته ورته ذکر کړئ. تاسو به د هغې ساین به هم پیدا کړئ د 0. نو په دې شکل کولی شو موږ د دې فارمولو نه استفاده وکړو. دا پاتې نور تاسو کولی شئ تکرار کړئ. زموږ 21 درس د میت فنکشن په اړه وه چې طریقه یې دا وه طریقه ډېر ساده واضحه وه او د میت لیبرري په انکلوډ کولو سره
موږ کولی شو ډېره استفاده وکړو. دا پاتې نور فنکشن کولی شو تاسو دا پریکټس کړئ. که چېرې که پوښتنه وه کولی شئ د ویډیو په کمنټ کې ذکر کړئ. د اوس لپاره خدای په امان، بیا لیدو په هیله.